ما یو 14 کلن بچی و امکان له 14 یا 14 کالو بو نو په 3 کال کې د یپس وکړ بیا دوم کال د کتابونه ویل نو د لوی اختر څلورم ورځ و چې کال 1994 بو ګمان کوم چې د لوی اختر په څلورم ورځ وتلی و د کور څخه خو پر دغه جاجي باندې دغه اربکیان نیولې و یو ورځ بل چې د یو خورته نیولې و وهلې و نو په دغه ورځ پر دغه جاجي باندې دغه اربکیان چې موږ په وطن اربکیان و دوی نیولې و شهید کړي و بیا وړي و په پلاستیک کړي و نو تقریبا الته په دغه د دوه شاخ مابین کې په پلاستیک دلته یې شو اته په چوغې د څه ټوک ټوکړو چې د ځګارې له ورخلاص کړي و هغه عکسونه د شهادت ترمنو شان ټول مشرسته دا نه معنی چې یوازې زما زوی و دلته ډېر معصومان شهیدان شوي و نو دا زما د زوی سانه خو دغه شی و چې پر دغه ظلم باندې دی شي دغه په ملا مات سپینګری وایي کله چې په کور کې د خپل زوی د مدرسې اسنادونه تر سترګو شي د زوی ویر او غم یې بیا تازه کیږي نو دا چې کله د شهید سو د شهادت مخ چې د په لنګوټه وترله نو دغه اسناد نو دغه شرم مشتپات چې دغه اسناد کله ګورو کله و دغه ورکه د چې معنا دغه چې دغه ذات جوړه کړی ده نو دغه راپات نو د خدای شهادت کې دا معصومان ویني چې دا کفار او الله تعالی و چې موږ د مرکز خبره